د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي افسوس شالماره پای دې پر ټنډه خره تمام سو. شالمار یا شالیمار په کندهار کې یوه تاریخي میله ده چې د لوی احمدشاه بابا په وخت کې شروع سوې او اوس یې پایڅوړ یعنی پاته برخه د بابا صاحب میله نومیږي. بابا صاحب د کندهار ښار شمال ته د یوه صوفي شخصیت زیارت دی. دا زیارت په لنګر نومې کلي کې جوړ سوی چې د ارغنداو ولسوالۍ مرکز دی. څرنګه چې د بابا ولی زیارت هم په دې کلي کې دی، نو خلک اوس دا کلی بابا صاحب بولي. پخوا به د شالمار میله 40 ورځې روانه وه چې په نوروز کې به شروع او بیا به یې 40 ورځې دوام وکړ. وایي چې یو سوداګر به تل په کندهار کې د شالمار میلې ته ورتلی او خورا ډېرې ښې خاطرې یې ځینې درلودلې. په دې وخت کې سوداګر د کاروبار لپاره هندوستان ته ولاړ او څو کاله هلته پاته سو. کله چې بیرته کندهار ته راغلی نو شپې او ورځې یې شمېرلې چې کله به د شالمار د میلې وخت راسي چې دی ورسي. هغه و چې د میلې وخت راغی او سوداګر په پخواني شوق او مینه شالمار میلې ته ولاړ. ګوري چې د شالمار میله ځای ډیر کوچنی سوی دی، نه هغه لوبې او ساعتیرۍ سته او نه هم د پخوا په شان ډیر ځوانان لیدل کیږي. یوازې یو څو هلکان په یوه خړ میدان کې د ټنډه خره نومې لوبه کوله. سوداګر ډیر خوابدی سو، تر خوله یې سوړ اسویلی وخوت او ویې ویل افسوس شالماره پای دې پر ټنډه خره تمام سو. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو کار، یو ارزښت او یا یو شخص له خپل برم او عظمت څخه ولویږي او یا د خلکو په نظر کې سپک سي، نو خلک د افسوس په ډول دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1990 شمسي کال د وري د میاشتې پر 5مه نیټه په کابل کې له ښاغلي فضل احمد اغا څخه اورېدلې ده. دی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلي اوسېدونکی دی.